دا د جمعې شپه او راتلونکې د جمعې ورځ دا ډېر د قدر شپه او د قدر ورځ دي دوستانو. د بعضې علماو په اند باندې تر اخترو در شپې هم دا شپه یې غوره ده او د اخترو تر ورځې هم د جمعې ورځ غوره ده. په دې ورځ کې دوستانو الله رب العزت و انسان ته د هر نیک عمل ثواب یو په 100 چنده ورکوي. دا د دې شپې د قدر په خاطر او د دې ورځې د قدر په خاطر باندې په دې شپه د جمعې کې او په راتلونکې ورځ د جمعې کې یو لوی سنت هغه د الله په نازولې په کثرت سره د درود شریف وینا ده. هسې خو هم د درود شریف وینا ځان له یو مستقل عبادت دی، یو اسانه او الله ته خوښ او افضل ترینه عبادت. د دواړو جهانو سردار فرمایي که یو څوک په ورځ کې په شروع کې او په شپه کې پر ما 10 کرته درود وایي دا سړی به زما د شفاعت ته برخمن سي، یعنی زه به شفاعت کوم. دوستانو د درود شریف یو پلا په وینا باندې الله رب العزت په انسان 10 رحمت کوي، خو د جمعې په شپه کې به رحمتونه پر تاسل وي. 10 الله پاک د انسان خطاوي معافوي. د جمعې په شپه کې بستا خطاوي 100 معافیږي. په یو پلا ویلو باندې 10 د انسان درجې اوچتیږي، لوړیږي. الله پاک د دې خپل بنده درجې او مقام ورلوړي. د الله په نیز باندې د خپلو بندګانو مقامونه دي، څوک د کم مقام څوک د کم مقام. او بعض روایتو کې راځي چې په جنت کې به الله پاک ستا درجې 10 لوړي. نو د جمعې په شپې به هغه درجه، د جمعې په ورځ کې به هغه درجه د درود شریف د وینا په وجه باندې درته سلسله چې دومره اسانه عملي چې پکې کم تکلیف نه وي، نه اودس پکې کې نه ولاړه، نه د کوره څه وتل، پر دنیا تور پر سپین تکلیف نه وي. نو بیا څه خانه د انسانانو خراب سوي د دوستانو. اول زه ځان ښیم دلګیر مشه کومه نوم واخیستی ستا او که د بل چا رحمان بابا سوی. نو دا د افسوس او د تعصب ځای دی چې په موږ دا شپه هم دغه یې تېره سي، پر موږ دغه ورځ هم دغه یې تېره سي. دغسې دا عمر خو راکړی خدای د دې لپاره دی چې موږ پکې د آخرت جوړ کړو. آخرت جوړیږي په خښتو نه، آخرت جوړیږي په خټو باندې نه او په سیمټو باندې نه. آخرت جوړیږي د دنیا په تعلیم او په زور او په واک او په قدرت نه. آخرت جوړیږي هغه په دغه نیکو اعمالو. الدنیا مزرعه الاخره. دوستانو هسې به مې انسان پر هغه مجلسو هم په ورځ د آخرت ګوتې چیچي او تعصب به کوي، اوښکې به څڅوي چې تا کړي خو د خدای ذکر دې نه کړي. نو چې تا ناروا مجلس کړي بیا به پر هغه څالي چې تا بالکل هېڅ پکې نه کړي، بس ټیم یا په ګیم یا په کاکاو په کرمبوډو په پتو باندې در باندې تیر سي. زموږ ته پر ځوانانو، زموږ ته په معاشره کې پر 100 کې پر 90% خلکو د جمعې ښه شپه او د جمعې ښه ورځ پر دغه شانتیا بسیاتو باندې تېرېږي. دلته خو چټۍ ورکول کېږي دې لپاره چې هغه یاره یو کار پکې وکړي د نیکۍ، یو د خدای د رضا عمل پکې وکړي، نفل سلو، تهجد المنځ سو، ذکر سلو، تلاوت د قرآن. تلاوت د قرآن اوس چاته په یاد. بس دوستانو خبرې ډېرې او انجام یو، یا ډېرې خبرې د قرآن شي دي او سر یو. نو آخرنی مقصدي ټکی دا دی دوستانو چې بس الله رب العزت موږ تاسو ته هدایت وکړي او دغه درود شریف مه هېروئ او د درود شریف توفیق دی الله پاک موږ ته راکړي. داسې چې هر وخت کې موږ ته دا درود وایي، دست به کار و دل به یار، نیکبخته به یي، سعید به یي، ډېر ښه به یي هغه څوک چې هغه ته الله پاک د دغه درود شریف د وینا توفیق ورکړي. دی خیر دی نه چې الله پاک دا د بنده لپاره پکې ایښي. یو سړی چې د ځان لپاره دعا کوي، دغه دعا چې د لاسونه یې پورته کړي دا درود شریف وینا یې پر غوره ده. په دا دعا یې الله ښه خبر دی د په ضرورت و، بس الله پاک به در دغه دعا و د ښه ورکړي. دی چې درود شریف وایي.